ما چې ستا له پلار شو تا ته غوسه کېږي د الله بنده د چا چې پلاران نشته د هغې نه تپوس وکړه ښه زه نور لاړلم صرف ستا پوښتنې ته راغلم زما خبرې ته خوښ شه زه د ستا پوښتنې ته راغلم ما د مور پوښتنه وکړو الله دې ستا پوښتنه الله وکړي سودا نه وه دا چې نه وه نه دي زویه سودا دې نه دي ولږې به نه مرو ته مې ولیدې ژوندی مې ولیدې که نه چې ته ژوندی زما سوداګر ډېرې دي دا تر ستا د جامېګانې دا په اوسپنې زړې شوي دا نه لري کومه کونډې مړې شي بیا مړې شي سر نه دی وویته بیا مړې شي چې کونډې مړې شي بیا شته مړې شي چې سودا مې راخېستې ګاډي کې ده سودا باندې شي کولی زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د سپرلي د باغ وږمۍ مور خوږې مورې مور خوږې مورې ای هی دا یو کړی مې پکې ډېره خوښه ده وایي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې وایي د سپرلي د باغ وږمۍ مطلب هر یو مور او پلار چې کومه دي هغه ځان خاورې کړي دي خو بچې یې ګل کړي دي والله مور سره چې کومه دي هر یو نوم مزه کوي څوک ورته امي وایي څوک ورته ابی وایي څوک ورته ماما وایي خو والله دا یو نوم ورسره ډېر سمون خوري بیبي ای څومره خوږ دی دا نوم بیبي بیبي والله که چېرته تاسو ته چې وویلې که نه چې تاسو لاړ شئ او ماله د جنت خوره راوړئ د جنت خوره نو لاړ شئ چې کوم ځای کې ستاسو موریانې ګرځېدلي د هغه ځای نه په لپه کې خوره راوالې او ورته وایې دا د جنت خوره ده ځکه هغه مشران وایي که نه وي د مور د خپو لاندې جنت دی ورته وایې دا د جنت خوره ده دا دا اتا بایي و دی به دې بیبي له راتله دی خپله بیبي هم نه وه خو دا ویډیو چې ما وکته والله دیړه مې ورسره جاړه وکړه نو دا اتا بای افغانستان سره تعلق ساتي زموږ یو پښتون رور دی او د ده په ویډیوګانو کې ما ډېر شي نه داسې خوښ کړله چې یو خو دې غرور نه کوي تکبر نه کوي چا له چې لاړ شي او هغه سره امداد کوي چا سره چې امداد کوي نو هغه سره په خاورو کې ناست دي او په خندا کې ورته خبرې کوي او څه وایي ورته وایي نن مې دله څه نه دي راوړي نو دې بیبي ته وویل وایي نن مې دله څه نه دي راوړي نو دې ډېر وخندله او ورته ووایي نه دي که نه وایي بچې وایي چې دا ته ماله راغلې وي دا ستا مینه زما دپاره کافي ده دعا هم ورته وکړه ښه ډېره دعا یې ورته وکړه د دې دا مطلب دی چې هر یو انسان چې کومه دي هغه داسې وږي نه بس صرف د انسان د مینې وږي دغه مینې نن سبا زموږ نه ډېرې ختمې شوي دي نو پس دا دنیا ده که نه دا پانی دنیا نن دلتې و سار لبني ختم کې دا نفرتونه د یو بل سره مینې شروع کې یو بل سره مینې شروع کې که د دې دنیا نه لاړې په قبر کې یوازې کېښودلې شوې بس بیا به هلته یوازې یې نه به سره ملګري نه به سره پلاري څوک یو رشته به هم تا سره نی بس یوازې به پروت نو په دې زندګۍ کې یو بل سره مینې وکې نو خبره مې کوله چې دا اتا بای دی دا له د خپله مور هم نه ده خو ده په دې جلا کې د مینې اظهار وکړه د مور د مینې اظهار یې مور ته پیش کړ چې واقع ده چې پردی مور یم د خپله مور نه ده خو د افغانستان هره یوه بیبي او هره یوه پښتنه بیبي د اتا بیبي ده د اتا مور ده والله په ژوندینې چې کومه دي په زندګۍ کې چې موږ سره څه موجود وي د هغې موږ سره قدر نه وي او چې کله د دې دنیا نه لاړ شي نو موږ ته قدر را معلوم شي د چا چې مور او پلار ژوندي خدمت یې وکړې فري کاته ده فري ثوابونه دي خدمت وکړې د مور او پلار د چا چې ژوندي دي هغې دې خدمت وکړي او د چا چې د دې دنیا نه تللي دي الله دې وبخي مور او پلار چې کومه دي ډېره عظیمه تحفه ده ډېره عظیمه تحفه پرون راته یو ملګري وي پلار راته غوسه شو وی پلار راته غوسه شو وي کنځل یې راته وکړل ما یې د الله بنده چې پلار ما چې ستا له پلار شو تا ته غوسه کېږي د الله بنده
د چا چې پلاران نشته د هغوی نه تپوس وکړه. ما یې شکر وکړه چې پلار دې شته چې دونه ورته خبرې وکړي. د چا چې پلار نشته د هغوی نه تپوس وکړه، چا چې مور نشته د هغوی نه تپوس وکړه. دغه شي نو بس مور او پلار چې کومه دي د سکون خوب کم ځای کېږي. د سکون خوب تاسو ته پته لګي، د سکون خوب په هغه کور کې کېږي چې په کم کور کې پلار ژوندي وي او تا سره خواږې په کټ کې پروت وي. هلته د سکون خوب ډېر کېږي. زما پلار د دې دنیا نه تللی دی او ما ته د پلار داسې شپه به نه چې ما ته به پلار نه را یادېږي. بس د چا چې پلاران ژوندي دي خدمت یې وکړئ، د مور او پلار خدمت وکړئ. والله ډېر عظیمه تحفه ده چې دا بیا نه میلاوېږي. بیا په لوی الله م سپارم د الله په امان.